یا د چا کور جوړ ورانوي په چانده او بیا غوړېدلی دی څادر په ځمکه. ډېر ښه. او ما ویل دا ډزې د څه ډزې دي؟ چا وې د دوه ورونو دی شر په ځمکه. د انسانانو په جامه کې ګرځي او ما دې لیدلي ځناور په ځمکه. څو شعره نور دی چې ستا د تلو نه پس ته یقین وکړه په الله باندې، ما د زړه د کور تنبې ته خپې اړامې کړې دي او ښکاري ستا د تلو نه پس ته یقین وکړه په الله باندې، ما د زړه د کور تنبې ته خپې اړامې کړې دي او ښکاري نن دې بیا په زړه ساقي راورېدلی دی، ښکاري نن دې بیا توبې ته خپې اړامې کړې دي، ښکاري نن دې بیا توبې ښکاري نن دې بیا ساقي په زړه راورېدلی دی، ښکاري نن دې بیا توبې ته خپې اړامې کړې دي. او بل شعر دی چې ته په خانۍ کې هم رسا د نیستۍ ګوډې ښکارې، ته په خانۍ کې هم رسا د نیستۍ ګوډې ښکارې، زه په نیستۍ کې هم والله د دیر نواب ښکارم. ما نه قلار شئ زه پښتون یم ما نه خوښوي، قلم په لاس هم زمانې ته زه خراب ښکارم. غزل داسې نه چې طبیبانو ته محتاج دی، داسې نه چې طبیبانو ته محتاج دی، یو سړی دی دواګانو ته محتاج دی. داسې نه چې طبیبانو ته محتاج دی، یو سړی دی دواګانو ته محتاج دی. د پښتون وطن مثال د هغې پلار دی، په ځوانانو کې ځوانانو ته محتاج دی. ډېر ښه شعر دی، ډېر ښه. پښتون وطن مثال د هغې پلار دی، په ځوانانو کې ځوانانو ته محتاج دی. او ما ته وایي په ما زلفې راخورې که، ما ته وایي په ما زلفې راخورې که، څه قمقل دی مارانو ته محتاج دی. او خیر دی ده ته د ثواب دپاره خانده، دی هم غرق دی خنداګانو ته محتاج دی. د ثواب دپاره خانده، دی هم غرق دی خنداګانو ته محتاج دی. استاد ساده خو ډېرې ښې غزلې لیکي، دی په څه هنرمندانو ته محتاج دی.